وریږي رحمتنا د مولا غني سبحان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه وریږي رحمتنا د مولا غني سبحان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه دا برکتونو میا شروع شوا دا برکتونو میا شروع شوا دا عزتونو میا شروع شوا عزتونو میا شروع شوا دا عزتونو میا شروع شوا رب نازل کړي دې پدې کې په قران میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه وریږي رحمتنا د مولا غني سبحان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه نفل په فرض کې بدلیږي نفل په فرضو کې بدلیږي په او یا فرض حسابيږي او یا فرض حسابيږي او یا فرض حسابيږي یا خلق سے زند گٹ اکڑے د ایمان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه وای خلق سے زند گٹ اکڑے د ایمان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه وریږي رحمتنا د مولا غني سبحان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه الله سورز اول دي د رحمت لسرز ولا اول دي د رحمت لسور پسې د مغفرات لسور پسې د مغفرات لسور پسې د مغفرات یا اخري لسو کې خلاصي د نیران میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه او اخري لسو کې خلاصي د نیران میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه وریږي رحمتنا د مولا غني سبحان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه دروازې بند جهنم شي او دروازې بند جهنم شي جنت خيستا پکې محکمه شي جنت خيستا پکې محکمه شي وې جنت خيستا پکې محکمه شي یا اتړي خدای پکې سرکش شیطانانو میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه
میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه خدای پکې وتړي سرکشه شیطانان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه وریږي رحمتنا د مولا غني سبحان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه جبريل ویل شدي هلاك او جبريل ویل شدي هلاك وی امین پی نبی پاک وی امین پی نبی پاک وی امین پی نبی پاک یا اون بخی چی پا اللہ باند خپل زانا میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه اون بخی چی پا اللہ باند خپل زانا میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه وریږي رحمتنا د مولا غني سبحان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه او زعلی ویم د بڑاوال علي ویم د بڑاوال او کوم دا سوال د ذل جلال کوم دا سوال د ذل جلال او کوم دا سوال د ذل جلال یا مغفرت اکړت د هر یو مسلمان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه مغفرت اکړت د هر یو مسلمان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه وریږي رحمتنا د مولا غني سبحان میاشت د رمضان د ټولو مبارک شه میاشت د رمضان د ټولو